بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لاندې او مهم خبرونو ته هرکلی کوم. د میدان وردګو ولایت خصوصي شرکتونو او مؤسساتو مسؤلینو د کروندې ورځې لمانځغونډه کې د اصلاح شویو تخمونو په ارزښت او حاصلاتو خبرې وکړې. دوی له بزګرانو وغوښتل چې اصلاح شوي تخمونه وکري. د میدان وردګو ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست مسؤلین وایي د جلریز ولسوالۍ په سنګلاخ سیمه کې د ماین پاکۍ موسسې سره په مالتیا یو شمېر بېلابېل ډوله نچاوده توکي کشف او په خوندي ډول له منځه وړي. د ویلو ده چې د یاد ریاست له لوري د ولایت په سطحه د ماین پاکۍ ګرځنده ټیمونه ګمارل شوي تر څو خطرناکه سیمې د ناچاوده توکو له خطر څخه پاکې کړي. د میدان وردګو والي قری بختیار معاذ د ولایتي ادارو ترمنځ د لا همغږۍ غونډه کې ویلي د ولایت مقام د پانګوالو د جلب اړوند هڅې کوي او په نږدې راتلونکي کې به د ولایت په کچه سترې پروژې پرانیستل شي. د میدان وردګو ولایت امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اورېدو ریاست مسؤلین وایي محتسبینو یې په نرخ ولسوالۍ کې یوه مظلومه میرمن له شپږ کلن کورني ظلم او بېعدالتۍ څخه ژغورلې ده. یاده میرمن چې د عمرخیلو قریې اوسېدونکې ده، شپږ کاله یې د خاوند له لوري له خپلو شرعي او انساني حقوقو څخه بې برخې کړل شوې وه، خو محتسبینو یې بیرته شرعي حقوق ورته ترلاسه کړي دي. محتسبینو د یادې میرمنې خاوند ته تر څو ځلي توصیې کولو وروسته 3 شپې حبس هم ورکړی، خو د قومي مشرانو په ضمانت یې بیرته خوشی کړی او ژمنه یې ترې اخیستې چې بیا به داسې ناوړه عمل نه ترسره کوي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورمیا سره کتلي او د کرنې مالدارۍ بڼوالۍ د کرنیزو محصولاتو بازارموندنې او له نشهیي توکو سره د مبارزې په اړه یې بحث او خبرې کړي دي. د فلسطین د پوهنې وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې اسرائیلي یرغلګرو د 2023 د اکتوبر له 9 راهیسې په غزه او اشغال شوې لویدیځه غاړه کې 14802 فلسطیني زده کوونکي شهیدان او له 6,000 ډېر نور یې ټپیان کړي دي. د خبرپاڼې له مخې په غزه کې 16640 فلسطیني زده کوونکي او محصلین او په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې بیا 138 نور شهیدان شوي دي.